ګرانو ملګرو خدای دوی کې تاسو ورته روغ او جوړ وئ. زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ګرانو ملګرو تاسو به خپل د بزنس یعنی د تجارت لپاره به تاسو خپل ځان لپاره همدا ډول سټیکرې یعنی خپل کارتونه به تاسو څنګه جوړوئ، یا تاسو د نور هم کتلی شئ پر همدا ډول. ډېرو کسانو غوښتنه کوله چې موږ دا ډول عکسونه څنګه جوړولی شو. تاسو خپله کتلی شئ د اختر لپاره یا د داسې نورو سوشل میډیا د کارتونو لپاره تاسو خپل عکس څنګه جوړوئ. ډېر اسانه او په یو کلیک سره دغه عکسونه او خپل عکس هر څه پرې جوړولی شئ. نو ملګرو دې لپاره یو اف ضرورت دی. دغه اف ضرورت دی. دغه اف لینک به زما د ویډیو په ډسکریپشن کې شتون لري. تاسو به دغه اف لار ډاونلوډ کړئ یا به تاسو پلی سټور ته راشئ. زه راځم پلی سټور ته. کله چې پلی سټور اوپن کړو تاسو به سرچ کې ورته ولیکئ اردو. زه به اردو ورته ولیکم. تاسو وګورئ ما اردو ورته ولیکله. نو سیمپل راشئ پر همدغه اردو دغه اپشن دی، دغه به تاسو انسټال کړئ. ډېر ښکلي ډیزاین کې کارتونه پکې جوړېږي. بیا به تاسو راشئ پر همدغه به سیمپل کلیک وکړئ. کله مو چې ورباندې کلیک وکړو نو لږ ورته منتظر شئ چې موږ ته یوه صفحه راخلاصوي. د هغه صفحې لږ نټ مو که تیز وي نو ډایرکټ اتوماتیک ډول یې خلاصوي. نو ملګرو ډېر ښایسته ډیزاین کې کارتونه پکې جوړېږي. نو ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو طرفه یې وګورئ. ډېر ښایسته او که تاسو لږ کور پکې وکړئ ډېر ښایسته کارتونه پکې جوړ شي. نو تاسو ته بیا کسان هم ویلی شي چې موږ ته یو دا ډول ښایسته عکس یا کارت راته جوړ کړه. نو بیا راشئ پر همدغه یو باندې کلیک وکړئ. دلته تصور جوړ شوي کارتونه وي او که تاسو غواړئ چې نه نوی خپله ځان لپاره خپله ډیزاین کار جوړ کړم، نه دا بټن باندې کلیک وکړئ. نو تصور جوړ شوي کارتو باندې به کلیک وکړو. د دویم یو باندې به کلیک وکړئ. لږ ورته منتظر شئ موږ ته کارتونه راخلاص کړي. نو تاسو کتلی شئ پر دغه کې چې تاسو کوم یو غواړئ هماغه ډول کې تاسو خپل کارت راخیستلی شئ. لکه زه فرض مثال راځم دا د عکس دی، زه دغه عکس باندې کلیک کوم. کله چې ور باندې کلیک وکړو نو ډاونلوډ ایډیټر همدغه ور دا باندې کلیک کوم. کله چې ور دا باندې کلیک وکړو نو لږ ورته منتظر شو دغه صفحه خلاصه شي. لږ ډاونلوډ وخلي. که نیټ تیز وي زر خلاصیږي او که نیټ سلو وي نو بیا زر نه خلاصیږي. نو موږ ته زر راخلاصیږي ځکه نیټ تیز دی. نو اوس به راخلاص شي. نو تاسو کتلی شئ اوس راخلاصیږي. دا که تاسو خالي مازې د بل چا په کارت باندې تاسو خپل عکس یعنې خپل کارت پرې جوړولی شئ. ته ور ایډیټ شوي کارتونه پکې کیدي او تاسو خپل مازې خپل عکس پکې جوړ کړئ. نو دلته دغه یو عکس دی، تاسو به دغه څنګه ورڅخه ختموئ. دا که تاسو خپله لیکنه د اختر لپاره یا د روژې لپاره تاسو عکس پکې جوړولی شئ. راځئ په دغه عکس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا عکس به ورڅخه ډیلیټ کړئ. دا ځای باندې کلیک وکړئ، یس یې کوئ او دغه عکس ورڅخه ډیلیټ شو. لیکنه ډیلیټ کول غواړئ، مقصد زه راځم همدغه ځای باندې کلیک وکړئ. لیکنه به هم ورڅخه ډیلیټ شي. لیکنه ورڅخه ډیلیټ کولی شئ. بیا به تاسو راشئ سیمپل زه راځم همدغه لیکنه نه ډیلیټ کوم، لیکله دې همدا ډول پرته وي. عکس ورته راوړم زه دغه ځای ته. بیا تاسو راشئ دغه سکیپ به ختم کړئ. د جمع نشان باندې به کلیک وکړئ. نو داسې کې مختلف سیټینګونه درکړي دي په رقم ژبو او رقم خیلتې تاسو جوړولی شئ. ساس کې پر دغه ځای څخه عکس ورته راخیستلی شئ او په هماغه ډول کوم ډول چې یخی شوی په هغه ډول یې عکس تاسو ښودلی شئ. نو ډېر ښایسته ډیزاین کې عکس پکې جوړېږي. نو ډېر ښایسته کارتونه پکې دي. روژې لپاره تاسو کار پکې جوړولی شئ. د هر څه لپاره مقصد ډېر ښکلي ډیزاینونه پکې کیدي او ډېر مختلف عکسونه پکې جوړېږي او ډېر ښایسته ډیزاین کې دغه اف راغلی دی. نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ او داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل تعقیب کړئ. نو ملګرو خوندوره ویډیو دغه کارت لپاره تاسو ضرور دغه کارتونه پکې جوړول شئ او د خلکو ته یې هم جوړولی شئ. مننه.